إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. ده سورة البقرة آيات نمبر 200 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. دې کې واقع ذکر کړی و چې د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل د دوی حالات او احوال ذکر کېده. خلاصه دا و دا خبره ثابته شوې په مخکینی آیاتونو کې چې مظلومانو دپاره د ظلم او د ظالمانو نه خلاصۍ لارې نشته مګر جهاد فی سبیل الله. که تاسو غواړئ چې مظلومان د ظلم نه خلاص شي مستحق ته خپل حق په لاس ورشي غاصب نه هغه مغصوبه شی بیرته واخیستلی شي دا نه اخیستلی کېږي مګر دا په جهاد فی سبیل الله سره کېږي. دا خبره پکې ثابته شوې وه. بل دا چې جهاد به د امیر په اطاعت کې کامیابیږي. هغه جهاد به کامیاب وي چې د کوم جهاد امیر مخلصي او د مجاهدینو امیر مقرري نو دا جهاد بیا الله کامیابی. درېمه خبره هم دا کړې وه جهاد نه شاته کېدل دا ظلم ده. چې نه ظلم ده د چا سره ظلم ده؟ د خپل ځان سره ظلم ده، د اسلام سره ظلم ده. اوس فلسطینیان جهاد نه کوي، نن سبا مسلمانان جهاد نه کوي نو کفار څنګه دومره نیغ نیغ کېږي او دغه اسرائیل نیغ نیغ کېږي او مسلمانان قتلۍ سر عام د دوی ځمکې غصب کوي. زمونږ او تاسو مسجد اقصی زمونږ او تاسو جومات موږ او تاسو نیولی. وجه دا ده چې موږ او تاسو جهاد فی سبیل الله پرېښی ده. نو دغه واقع ذکر شوی مخکې چې دې بني اسرائیلو خپل نبي ته وویل چې موږ ته مشر مقرر کا او موږ د الله په لاره کې قتال وکړو جهاد وکړو. نو هغه ورته ویل په تاسو به جهاد پرسي خو تاسو به جهاد ونه کوئ. دوی ورته چې ولې به یې نه کوو؟ خامخا به موږ جهاد کوو، خامخا موږ د الله دین لپاره قرباني ورکوو. نو دا خبرې دوی کولې. نو د هماغه آیت باره کې بل آیت نازل شوی دی هغه پسې بل متصل هماغه واقع ذکر کېږي. وقال اویل لهم دوی لره نبیهم نبي د دوی نبي په دې وخت کې څوک و؟ شمویل علیه السلام. څوک و؟ نو دوی خپل نبي ته وویلې ان الله یعنی قال لهم دوی لره نبیهم د دوی نبي دې خلکو ته وویلې ان الله یقینا د الله تعالی چې ده قد بعث یقینا مقرر کړی دی لکم تاسو لپاره طالوت. دا طالوت رحمه الله دغه طالوت رحمه الله
الله پاک تاسو لپاره مقرر کړی د چی مقرر کړی ده ملکه مشر باچا د جهاد رهبر او د جهاد امیر دا چا مقرر کړی ده الله مقرر کړی تاسو لپاره نو دوی راولګېده او دوی دا وویل چې اول خو نبي ته واک ورکړ چې واک ورکړ او وروسته بیا هو پکې کول چې کول چې څنګه دا طالوت موږ باندې مشر سو او دا خبرې اول لفظي معنی ور بیا تفسیر ته کومه قالو دوی ویل ان یکونو سرنګ بشی له دې طالوت رحم الله لرا الملک باچي علینا په موږ باندې ونحنو موږ چې احق ډیر زیات مستحق بالملک د باچي منه دغه طالوت رحمه الله نه ولم يؤتون د ورکړی شوی ساعتن پراخي من المال په مال کې قال دی نبی ورته ویلې قال کې زمير کوم نبی ته راځي دا شمویل علیه الصلاۃ والسلام ان الله یقینا د الله تعالی چې دا استفاه غره کړی د شمویل علیه الصلاۃ والسلام علیکم تاسو باندې وزاده بسطا فی العلم والجسم او زیات کړی دا پراخواله ور کړی دتا فی العلم په علم کې والجسم او په بدن کې والجسم نه علامه قرطبی رحم الله معنا کوي جسم مراد بهادری ده زړه پکې ده غیرت پکې ده بوزدل نه ده بوزدله نو جهاد چې څوک هغه به څوک کوي بهادر خلک مضبوط خلک چې مرګ نه ډاریږي دا چې مرګ نه ډاریږي خوراکونه باندې ډاریږي خوب باندې ډاریږي دا کس بیا جهاد نشي کوي نو ول جسم کې علامه قرطبی رحم الله فرمای چې د پراخي ورکړل شوی په چش کې په بهادری کې په جسم کې والله او بل طالوت معنا طالوت او جالوت دا دواړه غیر منصرف څه دي وایي نو لکه ماته بګي کې ودو وای والله تعالی یؤتی ورکی ملکه د دنیا بچي کوم بچي من هغه چا لره یشا او چوغړی د دنیا بچي د چا پلاس کړه دا بچا ویلي چې په دنیا باندې با یو وخت کې امارت اسلامی بچای کوي سبحان الله په افغانستان باندې په دنیا نه افغانستان الحمدلله یمنه په افغانستان باندې ځلکه ټول دنیا یو خواکا خالص پامنو بل خواکا ولکه په ټول دنیا باندې ورک سکه مزه کوپرستان انګلستان امریکا او کاناډا د فحاشي اډي د زنا اډي د بيدیني اډي هغه پیسې موږ سکو موږ ته پکا د اسلامي ژوند دعوت تبلیغ درس تدریس جهاد فی سبیل الله او هغه نه کیږي مگر په کوم ځای کې کیږي مدرسه کې خالص فامیلو کې نو ټول دنیا ورته چې موږ تراکي موږ ته د دې لکه تشناب او دا مدرسه چې په کوم ځای کې دا چې ورته موږ د دې لکه جنت ته ورته څه ګمان کوي وروره ته په کوم فکر کې چې بلډینګ مې دا بلډینګونه ورته بر اثر درولا موږ ورته چې بلډینګونه کترې دي چې تا بلډینګ دی هغه ولا هغه ته ورسې چې کوم ځای گاډي دري تا بس بلډینګ تا بس جایداد دي تا بس 50000 یا 70000 کروڑ ډالر سرمایه دا 50000 کروڑ ډالر سرمایه چې سیم د موږ په نزي چي نه ده موږ په نس معتبر چې دا ایمان ده هغه دعوت تبلیغ ده هغه مدرسه ده هغه جهاد فی سبیل الله نو دې کما کلانو ویلې ولم یؤتا ملکه نو دوی دا ویل چې نه د ورکړشه پراخي د طالوت رحم الله ته په مال کې نو الله ورته والله تعالی یؤتی ورکې ملکه د دنیا بچي کوم بچي الله خبر خدای بچي خو نه د دنیا بچي یادي من هغه چا لره یشا او چوړي دا مشری او دا بچي د الله پاک بعض کسان ته ورکی خبري والله تعالی واسع فراخ علیم علم وردا دی الله علم انتهي زیات فراخ الله فرمایي په شی باندې پویم نو دلته د دې اتروس اجمالی تفسیر ووري خلاصه دا شو چې بني اسرائیل باندې شمویل علیه السلام امیر وټاک ا دې لپاره د بني اسرائیل شي وکي جهاد وکي کنه امیر د شي لپاره ټاکل کیږي جهاد لپاره نو دغه رقم دلته الحمدلله دلته دغه بني اسرائیل چې کوم دي نو دوی ته الله پاک امیر خسته ورکړ طالوت رحم الله نو دوی چې دا طالوت رحم الله علم خو لري صحیح ده بهادر هم د رډم پکې ده خو مال ورسره څه ورسره نشته اعتراض ور باندې وکړ بل دی يهودو کې
12 قبیلې به وي. څو قبیلې به وي؟ 12 قبیلې به وي. نو دوی کې چې هره قبیله به وه د هغې خپل خپل کار و. دغه طالوت رحمه الله چې دا د بنیامین له قبیلې څخه و. چا قبیلې څخه و؟ د اسحاق علیه السلام نه بعد یعقوب علیه السلام یې زوی و که نه. د یعقوب علیه السلام بیا 12 زامن وو. یوسف او بنیامین دا د یو مور نو څه شو، او دا نور 10 ورنه بلې مور نو. دا 9 ورونه 11 کوكبا صوت یوسف کې 11 ورنو ټول سورنو قبیلې بیا 12 جوړېږي، مشکل نشته. مثال نو دې پورې مې خبره کوله چې یوسف علیه السلام یوسف او بنیامین دوی 2 هغوی 10 یوسف علیه السلام چې ورنه وباسي بیا 11 راځي 11 ورونه راځي. نو ټول بني اسرائیل څو قبیلې وي؟ 12. نو دوی کې چې کومه د بنیامین قبیله وه دې بچیان چې کوم وو هغه لږ کم وو، چې تعداد کې کم وو. نو دوی کې به نه نبي راته او نه به باچا مقرر کېده. دا نورې چې کومې قبیلې وې لکه د نبوت قبیله چې وه هغه بنو لاوا وه. په یهودو کې یو بني لاوا نومېده، دوی کې به نبي راته. او بله قبیله چې پکې وه هغوی ته به الله حکومت ورکه او باچایي به ورکوله، هغه د یهودا قبیله وه. کومه قبیله وه؟ دا هم د یعقوب علیه السلام زامن وو، د یوسف علیه السلام ورنه وو. نو په دې دواړو کې داسې تسلسل سره انبیا راتلل او هغه راته حکومت راته. نو دا خبره علامه قرطبي ذکر کړي. چا ذکر کړې ده؟ نو دلته دا طالوت رحمه الله چې دا بني اسرائیل یو، خو دا د بنیامین د اولادې نه و. د چا نو؟ نو د بنیامین اولادې اوس پر نبي نه ده راغلی او نه باچا دا څنګه باندې باچا مقرر شي. نو الله پاک دوی ته وښوده چې اسلام د هغه چا خاطر او د هغه چا لحاظ کوي چې دینداري پکې، چې پکې تقوا پکې، بهادري پکې، جهاد کوي، دعوت تبلیغ کوي، د الله دین ته قرباني ورکوي، د الله دین باندې خپل ځواني شیندي، د الله دین باندې خپل ځان قرباني، د الله دین باندې خپل بچیان قرباني، د الله دین باندې خپل خوبونه قرباني. داسې کسانو ته الله باچایي ورکوي. الله شی ورکوي. د هغوی ته اوس هم غټه باچایي ده الحمدلله. د جو بایډن خبیث د امریکا د پاسپورت ته دومره غوسه راځي لکه په ګټر کې چې ګندګي موجوده قسم دومره ما بد ایسېږي. د بهر ملک د امریکا او د کاناډا دا پاسپورټونه مې دومره بد ایسېږي. الله ګواه ده دا مې د زړه خبره ده. کومه خبره ته کومه دا ولې بد ایسېږي؟ ځکه موږ ته الله یو بېله موږ ته الله آسماني کتاب راکړی، څه راکړی؟ قرآن مجید یې موږ ته راکړی. لعنت دی ورته په لندن او په امریکا او په کاناډا باندې. د هغې په پیسو دې هم لعنت وي، د هغه په خلکو دې هم لعنت وي چې څوک ورسره محبت کوي، په هغوی دې هم لعنت وي. ته ورته موږ ته دا خبرې کوي. دلته قرآن چې کوم شي د محبت ذکر کړی هغه شي سره موږ محبت کوو. قرآن چې د کوم شي مرتبه ذکر کړی هغه شی موږ پرې معتبر ده. قرآن مجید او اسلام چې کوم شي ته سپک کتلې موږ هم ورته سپک ګورو. الله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع دوکې سامان د دنیا. انما اموالکم واولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. ها کاری سه ماشاءالله. الله فرمایي دا بچیان او دا ښځې دا مال او اموال دا ټول فتنه ده. چې نه د تاسو دښمن د دښمن بچی ښه بچی چې په دین کې استعمال سي، په جهاد کې استعمال سي، په مدرسه کې استعمال سي، په دعوت تبلیغ کې استعمال سي. دا صحیح بچی ده، دا صحیح ښځه او لور ده او خور ده. که په دین کې نه استعمالېږي ورته ورکېږه ورته وځئ ما کور وځه ورته پټاپټ. کله زاړي کله بچي باندې اریزه کوي، بچی مې خبر نه مني، بچی مې بې ادبه ده، بچی مې لوپر ده. خود به لوپري. ټچ موبایل ورته اخیستی ده، ته ورته دیاړي کې معلمي ورته کې پیسې ورته ګټي، کور ورته جوړی دی په تیاره خوري. نو دا به ښه دین ته قرباني ورکړي. یو دم ورته پیسې بند دي د کور ډوډۍ در باندې زه ورته ځان ته پیدا کړو ورک شه خپله به اصلاح شي. نو دلته دا خبره ذکر کېده. دا خبره چا کړې؟ دا خبره روح المعانی هم کړې ده، علامه علوسي کړې او قرطبي دواړو کړې ده، نور مفسرین هم کړې ده. نو دنه دا خبره معلومه شوه چې او دا خبره هغه هم کوي، تفسیر کبیر هم کوي چې دغه طالوت رحمه الله ته بسطة فی العلم والجسم علم خو علم مراد صحیح ده. دغه رقم تفسیر ماجدی دا خبره کوي او امام رازی دا خبره کوي چې دته الله بهادر ډېر زیات طالوت رحمه الله ډېر غټ زړه پکې چې پکې ایمان پکې ډېر زیاتو، توکل په الله باندې زیاتو. نو همیشه چې کوم کسان د اسلام لپاره خدمت کوي او اسلام غالبیږي او د کوپر پستر کې سترګو اچي او امریکا ته وایي چې تا باندې لعنت او د امریکا په ټول حکومت او په خلکو او په پیسو لعنت. نو دا خبره هغه څوک کوي چې د امریکا پاسپورت نه غواړي. چې نه غواړي د امریکا پاسپورت سترګې خړي
د لندن پاسپورت یې سترګې خړي هغه زاري ورته کوي چې خیر د موږ ومنه دروغ هم ورته وایي رښتا هم ورته وایي او موږ ته وایي چې ته هم زاري وکړه لږ الله ته ما ته ته هم زاري وکړه چې الله پاسپورت راکړي ما نه الله خیر هغه ما ته خندا هم راغله په دې لاره روانو کې دا خبرې اوري به مې وایي موږ ته دعا راته وکړو چې الله به زه راکړي ما دا هر که مالې موږ نه دعا غواړې مالې موږ دعاګانې چېرته قبلېږي داسې دعاګانې موږ ته داسې دعا وکړه چې الله موږ په جهاد کې قبول کړي فدایي ته هم قبول کړي دا خبرې کوه پاسپورت وایي موږ چېرته قبلېږي خدای کار وشو که نه خو بس نو ما ورته ویل مالې خندا هم راغله او زړه هم راغله نو چې معلوم خو زه بیا د الله پاک د مسلمانانو ټول شرعي حاجات پوره کړي شي پوره کړي شرعي حاجات او شرعي حاجات دوی پوره دي غم مه کوه او خو موږ ورته داسې دعاګانې کوو له خیره چې شاید تاسو ضرورتونه شرعي پوره سي نو دې پورې مې خبره کوله چې دغه کسان چې کوم دغه بني اسرائیل نو دا عمالقه چې کوم دوی په جسم کې غټ غټ وو هغوی هم عدد دا دوی ته هم الله غټ مشر ورکړ نو د دې آیت خلاصه دا سو عزتمندو چې کله د الله له خوا تاسو باندې یو مشر مقرر سي نو د دې مشر تابعداري به کوئ څه به کوئ د مشر تابعداري کې غټ خیر دلته د بل آیات راسي نو چې کله دوی اعتراض وکړو چې دا طالوت رحم الله به څرنګه موږ باندې مشر سي نه باندې اعتراض کوو نو وقال اویل لهم دوی لرا نبیهم نبی دوی نبی په دې وخت کې څوک شمویل علیه السلام ورته ویلې ان یقینا آیت ملکی هغه نښه د باچایي د دې طالوت رحم الله ایاتیکم چې رابوړي تاسو ته التابوت هغه صندوق فيه سکینه په دې کې به شي سکینه هغه صندوق د سکینې به تاسو ته راوړي دې وضاحت درته کوم لفظي معنی ته متوجه من ربکم استاذ رب الاخوانا وبقیه او باقی شیان په دې کې مما هغه سوي ترک آل موسی چې پریخي خاندان د موسی او آل هارون او خاندان د هارون علیه السلام تحملو پورته کړی به دې صندوق د سکینې لره الملائکه ملائکو ان یکن فی ذلک په دې کې لآیه خامخا نښې دي لکم تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وئ نو تاسو لپاره په دې کې غټې نښې دي نو دوی ویل موږ طالوت نه منو دا غریب ده ورته ټیزنه ته خو چې مالدار یې ته ورته ګټر نه مه واره چې ډک یې کړې ته خو بل کار کوی نه سې جهاد چې کوي دا غریباره خلک کوي څوک یې کوي غریب سړی غیرتي سړی مجاهد سړی چې ډېر خوراکونه کوي اوړي کې کولر یې غواړي ایر کنډیشن یې غواړي بلډینګ کې اوسېدل غواړي په نالې او په کالونو باندې ژوند دا بیا جهاد کوی شي نو دلته دا خبره ذکر شوه چې بس تاسو مشر به دا طالوت رحمه الله د شمویل علیه السلام ورته ویلې نو ده ورته ویلې چې د ده نښه به دی دا بني اسرائیل دومره بېغیرته شوي وو دوی سره تابوت سکینه وو په تابوت سکینه باره کې تفسیر ماجدي وایي تفسیر ماجدي دا وایي چې دا تابوت سکینه وایي دې ته ویل کېږي چې دلته هغه وو په دې صندوق کې څه شی وو په دې کې د تورات نسخې وي چې پکې موجود وو د تورات نسخې او تبرکات د انبیاو پکې موجود او په دې کې د هارون علیه السلام پټکي پکې موجود د سرو زرو هغه لګن پکې موجود چې کوم کې به د انبیاو ژوند د زمزم په اوبو منځل کېده او دغه رقم په دې کې د تنګۍ او د پریشانی نه ختمېدلو هغه کلمې موجودې وي دا کلمې پکې موجود وي چې لا اله الا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين قال علامه الوسی یعنی تفسیر روح المانی دا خبره ذکر کړی ده چې په تابوت سکینه کې څه شی و په دې کې د موسی علیه السلام کاری پکې و د هارون علیه السلام پټکی پکې و دا رقم د تورات تختې پکې وي پوه شئ او دغه الفاظ پکې و نو دې خلکو به د دې ډېر زیات لحاظ کوو چې به کوو بس خیر د دې به ډېر زیات لحاظ کوو دې به ډېر زیات لحاظ کوو او دې به ډېر زیات هغه کوو دا به چې کله دوی چې ته جنګ کوو نو دوی به تابوت سکینه راواخیسته او دا به مخکې کول او بیا به جنګ دښمن سره به جنګ کوو نو دا بني اسرائیل بېغیرته سو سس سو جهاد یې پرېښوده دښمنان راولګېده او دوی تابوت سکینه یې ونه وتښتم او دوی باندې جزیه مقرر کړه او دوی سم وډبول لکه نن سبا چې موږ او تاسو جومات چا نیولی ده اسرائیلو نیولی ده چا نیولی ده یهودو را نیولی کوم جومات را نیولی ده او دا به څوک د مسجد اقصی به څوک خلاصي د یهودو نه مجاهدین تاسو باندې قاریان او طالبان مالداره کسان دنیا پرسته خلک
دا دومره ډارېږي جهاد نه چې جهاد موږ یادو وررپېږي هغوی وی دا څه شی وایي او دا فدایي او دا استشهادي دا خبرې هغوی ته خوند نه ورکوي او یادوي موږ که جوړېږي مشکل موږ ته جوړېږي چا ته جوړېږي مشکل جوړېږي موږ ته خېټه دوی خرابه ده هر وخت دوی باندې پیش لګېدلی کله لاسونه تاوی راتاوی کله وایي مولي صاحب ډېرې سختې خبرې نه کوي او دا سختې خبرې به څنګه نه کوم چې زمونږ جومات درېم مقدس مسجد الاقصی چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی د یهودو رانه نیولی ده 50,000 کسان شهیدان شو 50,000 کسان فلسطین کې 110 کاله کېږي چې فلسطین کې جنگ روان دی دا ولې روان ده ځکه مسلمانانو کې غیرت نشته که نه که موږ کې غیرت وای موږ جهاد کړی وای یهودان به زموږ غلامانو جو باډر به زموږ غلام جو باډر باندې موږ خپله مدرسه جوړه کوله چې به کول جو باډن او پیوټن او دغه یهودان نتنیاهو یهودو مشر ده دا به موږ او تاسو کوڅې جارو کوي چې به جارو کوي د موږ د ښاروالۍ کسان به چې بیا دا به یهوداني او نصرانیان به څوک به یهود او نصارا به نو دغه کسان چې کوم دي دوی باندې به موږ چې جارو کولی سړکونه او کوڅې او نالې به مې پاکولې په چا باندې په دې جو باډن باندې او په دې پیوټن باندې خو دا ورته ته بېغیرته سوی او زه هم بېغیرته شوی یم موږ او تاسو جهاد پرېښی ده دنیا ته هم کار ویلی ده همدا بلډینګونه جوړو همدا کورونه جوړو همدا پیسو هم را سره ده نو ځکه اوس دین په ځمکه پروت ده نو ځکه ورته موږ دا خبرې کوو نو دې پورې مې خبره کوله چې دوی نه د دښمنانو دا صندوق تختولی و چې دی ونه تختولی و نو دوی راولګېده او په کوم خلکو چې دا صندوق ونه تختولی و په هغه کلي باندې الله آفتونه راوستل چې پرې راوستل 15 ښارونه وران شو آفتونه پرې راغله هغوی راولګېده او 2 غویان یې راواخیستو او په غویانو باندې دا صندوق سکینه کېښود ویې تاړه دا صندوق سکینه د طالوت رحمه الله کور مخې ته خپله راغی د چا کور مخې ته راغی د طالوت رحمه الله کور مخې ته خپله راغی دا صندوق چې کله کور مخې ته صندوق راغی نو طالوت رحمه الله صندوق راواخیسته او بني اسرائیل ته چې ګوره دا صندوق کارونه ټول څوک کوي کارونه الله کوي خو چې انسان کې غیرت انسان کې شي چې قرباني ته خو تیار سي که نه چې ته دا وایې چې والا زه فدایي نه کوم زه جهاد نه کوم مدرسې ته بچی نه لېږم او بیا دا وایه چې بچی مې نکسار دی بچی خو نه نکسارې کېږي نو دې پورې مې خبره کوله چې دغه صندوق ورته طالوت رحمه الله راوړ چې ورته راوړ نو دوی چې کله صندوق وکتل نو دوی په دې پوه شو چې والا موږ باید اوس د طالوت رحمه الله مشري ومنو او اوس د دې مشر وګاڼه او دا کسان راولګېدو او دوی د طالوت رحمه الله خپل مشر مقرر کړ نو په دې آیات کې دا خبره ثابته شوه چې په جهاد کې د کامیابۍ دپاره د جهاد په امیر باندې اتفاق کېدل یعنی اتفاق په هغه باندې کول او په دې مشر باندې مطمئن کېدل دا ډېر ضروري دي نو چې کله موږ تاسو جهاد کوو چې کوم د جهاد مشر نو هغه باندې موږ تاسو اتفاق کوو لکه نن سبا شیخ هیبت الله حفظه الله تعالی ورعه د افغانستان امیر المؤمنین ده المجاهد المحدث نو موږ باید د سره دا بیت تر مرګه پورې چې انشاءالله تا سره ملګرتیا کوله خیره او تا په ملګرتیا کې بله خیره جهاد کوو نو امیر باندې اتفاق کول او مطمئن کېدل دا ډېر ضروري دي او یو کس جهاد نه کوي که نه بس بېجایه اعتراضونه کوي چې امیر داسې ده او امیر داسې ده او موږ نه ده کتلی ته څه کوې چې ته ګوته بس توره وکړي ورته ته ورسره خواري وکړه خپل باندې ملاقات ورسره وشي ولا موږ نه ده کتلی امیر المؤمنین باید طلوع چینل ته راسي ازادي راډیو کې خبرې وکړي دا خو د کافرانو رسنۍ دي فیسبوک او یوټیوب او دا ټول د امریکا او د نیټو او د دجالانو دسیسې او جالونه دي هغه په دې کې څه شی کوي هغه پاک سړی ده او دا ټول رسنۍ ګنده دي چې نو پاک خو په ګنده چې کې نه ګرځي که نه شیخ هیبت الله خو ته پاک سړی ده دوم شرط دا ده په دې کې دا خبره سبق مخې ته راغی چې په جهاد کې د کامیابۍ دپاره زړونو کې اطمینان او سکون او جذبه مهمه ده چې جهاد کامیاب سي نو جهاد په دې کامیابیږي چې په زړونو کې اطمیناني سکوني او بل شي جذبه پکې ایمان هغه ایمان پکې چې کوم ایمان الله صحابه ته ورکړ او دغه ایمان چې نه نو موږ او تاسو ته بیا الله پاک دغه کامیابي نه راکړي نو جهاد کې چې کامیابي راځي کامیابي په دې باندې راځي چې موږ او تاسو
په زړه کې اطمینان پیدا شي سکون پیدا شي او جذبه دا نه پیدا کیږي مګر دا په جهاد فی سبیل الله سره پیدا کیږي او د جهاد فی سبیل الله لپاره بنیادی شی چې دا هغه د الله کتاب ده هغه قرآن مجید ده هغه څه ده قرآن مجید ده هغه د الله کتاب ده نو دې پورې مې خبره کوله په جهاد د کامیابی لپاره په ژوندو کې اطمینان سکون او جذبه چې پیدا کیږي دا په قرآن مجید سره پیدا کیږي په څه سره پیدا کیږي الله دې موږ تاسو د قرآن مجید په تفسیر باندې پوهه را نصیب کړي چې بیا له خیر اطمینان را نصیب شي سکون بله خبر دا زده کړئ د الله تعالی غیبي امداد دعا دې وکړئ شي چې کله جهاد ته ځئ نو الله نه دعاګانې ډېرې غواړي چې یا الله موږ په تا باندې توکل دی یا الله موږ یې تا لپاره راوتي یا الله موږ سره وسله کمه ده یا الله اسباب را سره کم دي یا الله موږ کمزوري یو یا الله دښمنان ډېر دي امریکا ده فرانس ده دا ټول موږ دښمنان دي چې دي امریکا والا فرانس والا دا ټول موږ دښمنان دي د اخبار خلکو روان دي شیر چاته روان دي هغه ته دښمنان دي د اسلام دښمنان دي د پیغمبر دښمنان دي د قرآن دښمنان دي د فلسطین دښمنان دي د جماعت دښمنان دي د مدارس دښمنان دي د مجاهدینو دښمنان دي او تعال ته هغه ورځي دښمن کور ته چې څوک ورځي دا بې غیرته کې غیرتي دا څه شي دا بې غیرته او دې بې غیرت ته نه زموږ ډاري کو چې والا بې غیرته به خفه شي خدای دې اوس خلک خفه کړي سرسو د کوپارو ته ورځي او هغوی سره دوستانه کوي هغوی پیسو ته خوشحاله ده د هغوی موسسو ته خوشحاله ده زه ورته ورک شو ورته چې موږ نه یې پکار موږ د خپل طالبان بس دي الحمدلله دا خسته خسته سړي پرېښي دي مبارکې دا مبارک بریتونه دي الحمدلله دا خسته خسته ګیرې دي ماشاءالله دا خسته خسته کندهاري هلمندي تاجکي ازبکي او پټکي وهلي دي ماشاءالله دا یې موږ خوښ دي ورته ته ورکېږه ورته نو دې پورې مې کوله چې جهاد کې چې دا غیبي دعاګانې به غواړي او چې د ظالمانو ته په جهاد کې یعنی په ظالمانو باندې کامیابي ملاو شي چې د مجاهدینو ته په ظالمانو باندې کامیابي ملاو شي نو دا نه ملاویږي مګر دا د الله پاک په نصرت سره ملاویږي نو همیشه چې مظلومانو ته په ظالمانو باندې کامیابي ملاو شي چاته مظلومانو ته په ظالمانو باندې کامیابي دا نه ملاویږي مګر دا په جهاد فی سبیل الله باندې ملاویږي ګوره په چی ملاویږي الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي جهاد ډېر مهم شی دی جهاد نو دې پورې مې خبره کو چې غیبي دعاګانې به الله نه غواړو او دا به چې الله ته موږ سره امداد ونه کړې ته موږ سره کومک ونه کړې نو موږ خو نشو کامیابېدی نو همیشه چې مظلوم خلک دي کمزوري خلک دي چې ځپل کېږي چې دوی کله د الله په لاره کې جهاد کړی نو دې خوا ته الله فتح ورکړي الله چې سبحان الله نو دې پورې مې خبره کوله چې د ظلم نه ځان خلاصول غواړئ د کفارو د غلامۍ نه ځان خلاصول غواړئ نو جهاد فی سبیل الله به کوئ والله چې جهاد ونه کړو که نه او جهاد ته تیار نه سو که نه سوچ جهاد کوي ته خو هسې مو ګټه لغه مه کوه دا که نور څوک یې کوي که نه کوي دا سوچ جهاد بیانوي او عملي جهاد کوي او جهاد لپاره خپل هم تیاري خپل بچي هم تیاري او تاسو باندې فدایان هم ورسره تیاري دې خو ګټله که نه که دا نور څوک نه کوي نه تیارېږي هغوی ته خو موږ بیا هم بار بار زارې کوو چې ګو دا ډېر غټ فرصت ده دا ډېرې غټه الحمدلله موقع الله راوستې ده چې اسلامي امارت راغلی ده الحمدلله ملایان الحمدلله حکومت الله ورکړی ده ولسوال صاحب هم ملا ده والي صاحب هم ملا ده امیر المؤمنین هم ملا ده د ښاروالۍ مشر هم ملا ده د ډاکټرانو ستامي مشر هم ملا ده ټول ملایان دي ماشاءالله ټول ګلابونه دي ګلابونه سم قسم پلار یو بیل بیل ګل ده دا مولا چې کله مشري کوي سخت خوند کوي ګوره شی کوي او د مشري په قدر مولا پوهېږي څوک پوهېږي دا نور خو ډارن دي اشرف غني ته وګوره څومره ټیزن سړی و خبیث و ګنجی د امریکا ګوډاګی هم د امریکا سره ټچ د امریکا خبرې به کولې ده کله دا خبره کړه اشرف غني چې د امریکا خلاف جهاد فرض عین د امریکا خلاف فدایان ته دا خبره کله کړه کله به هم دا ویل طالبان به داسې کوم او ما سره سر په سر مو وخی سر چې واخر لاړ سړی والوت سر ګنجی وکړه په سر یې ښته نه و چې په سر یې ښته نه و نو سر جنګو او دې سړورو سره سر جنګو دې اماراتیانو سره دې سره سر چېرته جنګېږي دا ټول فدایان دي خبره بوشکې ګرځي بوشکې وروره ته امریکا راوستی وې امریکا کې نه ولی انتخاباتو باندې ته موږ نه پوهېږو انتخابات یو ټول دروغ دي فراډ دي هغه څوک منتخب کېږي
عوام خالي غولي عوام شي کوي عوام ته رای واچو عوام غریبان ځان خبره نه دي پوه شي او مشر هغه ټاکل کېږي چې کوم امریکا وغواړي څوک وغواړي بیا پې جنګ و عبدالله پکې یو شی وی ده پکې بل شی وی چې خبره منلم نه او موږ ته به ځان نیغ نیغ کوو دا ملیان به زه سم کم دا د مدرسو وار دا لیونی و دا چې د مازو کار نه کوم او دا د غاښو ډاکټر و چندیان هغه نو بعضې دا اشرف غني چې و دومره پوهان ده او داسې ده او دا د افغانستان یې بچ کړ خپل ځان یې بچ کړو خبرې دا چې افغانستان کې پاتې وی دا به الله داسې مردار کړی وی لکه څنګه چې نجیب مرداس نجیب چې څه هغه هم رزیل انسان و خبرې خلکیانو پرچمیانو پلوی و د مجاهدینو او د علماو او مدارسو سره ورانه وه نو ځکه الله هغه مو شرمو بعضې په نجیب داسې خفه کېږي لکه پلار زوی جي وروره ورته خلقي سړی و پرچم ته یې کار کوي ته کتابونه وګوره تاریخ وګوره څومره ظلمونه یې کړي دي نو دې پورې به خبره کوله موږ به دې ته نه ګورو دا اشرف غني ده او دا احمدزی ده او دا سلوزی ده او دا پیردی ده او دا شینواری ده نه موږ اسلام ته ګورو چې ته ګورو چا که چې اسلام و اسلام لپاره قرباني ورکړه دی موږ مشر او که اسلام لپاره قرباني نه وي تو لعنت پرې وایو او دا اشرف غني چې ده دا موږ د کاکا زوی ده چې هغه احمدزی موږ هم احمدزي وو اشرف غني چې ده موږ د کاکا زوی ده خو سړي بچی نه و ولې د امریکا غلام و چا غلام و د امریکا غلام و چې د موږ د پلار زوی مې موږ نه منو ګوره ښه ختمه خبر ورته ښځه هم لا صلیبي وه عیسایي وه ښځه مونځ یو چې کې کو صوت اخلاص کې غلط شو چې سړی په صوت اخلاص کې غلطېږي او صوت اخلاص نه ورځي د اول منزل آیات به ویلې والصلح خیر صلح ښه شی د طالبانو ته به ویلې هغه آیات مابین د ښځې او مړه کې چې کله جنګ وسي الله فرمایي چې ښځه او مړه جنګ وکړي نو تاسې خپل مابین کې صلح وکړئ چې وکړئ او د والصلح خیر د ښځې او د مړه مابین چې کوم آیات راغلی جوړي هغه به د نیټو او د اسلامي حکومت مابین کې لګو چې عمارت به د امریکا سره جوړ وکړي چا سره جوړ وکړي ته څوک یې ووایه ورته د امریکا بچی وي امارت خو خیال وکړې ما ډایرکټ امریکا سره مخامخ مذاکرات وکړه امریکا ته ویل چې ټول امریکایان به وځي ختمه خبر ټوله نیټو به وځي دا خبره ته ورته کولی سوی ته خو دومره غټ خپله ګیر وې ته خپله دوی راوسته وې تا نه مادي اخیستې وې تا ته ویلي وو چې ته به دلته اوسېږي خالي افغانانو کې به د خپل حمیت جذبه پیدا کړي چې زه افغانه یم او دا بل پارسیوان ده او دا پارسیوان دې ورکسي سره د افغان نه چې دینداري پکې نه که نه پښتو وایي چې شي ته پښتو موږ تاسو هېڅ شي ته نه وایي پښتو څه شی سوه پارسي څوک څه کوي پارسي څه شی ده هغه پښتو منم چې اسلام پکې هغه پارسي منم چې اسلام پکې هغه اردو منم چې اسلام پکې چې دا خبرې پکې شهادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن نعمال غنیمت نا کشور کشای شهادت هم مقصود دور دی د شهادت خبرې چې پکې د جهاد خبرې چې پکې د مدرسو خبرې چې پکې د خیرخواهي خبرې چې پکې چې غیبت به نه کوئ دروغ به نه وایي د ګاونډي د حقوقو لحاظ به ساتئ دا خبرې چې پکې دا زه به ورته منم موږ ورته پښتانه یو په دې پښتانه یو چې پښتو کې دین ده چې دین پکې نه پښتو په لغته وو پښتو په چی وو پښتو چې شته وای ابا ځان ته چې کېږي نسوار بیا چولی پړګی به ولی سوالات توره مې کړې ده زه ورکسه ورته نسواري موږ ته ورته جهاد ته تیار سه ټیټ که جهاد ته تیارېږي قرباني ورکوي نیټ پرېږدي خواهشات پرېږدي خوبونه پرېږدي او جهاد فی سبیل الله ته تیارېږي او د یهودو مقابله کوي بیا دې ورته نسوار دې منم هر شی دې منم الجهاد الجهاد لبیک لبیک دې پورې مې خبره کوله چې موږ او تاسو باید د دین د قربانۍ لپاره تیار شو ورته موږ نور نه اردو منو نه پاکستان منو نه پښتو منو نه ازبکان منو صرف خالص اسلام منو کړک اسلام د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر الله را کړي په پیغمبر باندې فخر کوو بې غیرته دی خوري نو ته مردار بوی راغی دی فرید سره نوم دی واخیسته وای نه اشرف غني چې هغه افغانستان بچ کړو ته خو د خدای د ماته څه په دې خبره باندې نو ته خبره هم نه دومره ته خپېږي نه هغه د افغانستان کې ته دومره ګندګي کړې ده که نه که چا پلار یې پاکه کړي او ډېر بېغیرته سړی وګوره خبرې چا چې ښځه مسلمانه نه وي او امریکایان سره د دوستاني امریکایان مقرر کړي امریکایان تنخواګانې ورکوي نو دا بیا سړي بچوي که ملا چې ملا هم ده که نه چې امریکا یې سپورټ کوي نیټو یې سپورټ کوي دا سړي بچی نه ده ګوره ښه نو دې پورې مې خبره کوله امارت والا ته اوس ګوره الله بادشاهي ورکړه صحیح ده امریکا هم صحیح د موسسو کومک هم کېده که دوی دا کومک ونه کړي امارت بیا هم ګوره خپله وظیفه نه پرېږدي ګوره خبرې د دې پورې مې خبره درته کوله چې دوی یهودو به هم دا کار کو چې دوی به خپل امیر باندې قانونه لګول خپل امیر باره کې ګډوډې خبره
نو دی بل آیت کې اوس ګوره اوس کله دوی په خپل مشر باندې اتفاق وکړو طالوت رحمه الله باندې الله فرمایي فلما فصل طالوت بالجنود الله فرمایي بیا هر کله چې طالوت رحمه الله خپل فوجونه راواخیستل راووتو قال ویلې طالوت رحمه الله اوس خپل مجاهدینو باندې تربیت کوي هغه ټرین کوي چې کوم پکې مضبوط دي کوم نه دي قال ورته ویل طالوت رحمه الله ان الله یقینا د الله تعالی شدا مبتلیکم امتحان کې پتا اوس باندې بنهرین په یو نهر باندې چې وب خسته پکې بیږي فمن شرب چا چې وب وسکل منه د دینه فلیس مني دا زمنګ نه ده ومن لم يطعمه چا چې ونه چکل فینه دا چې د مني زمنګ پټل کې به داخلي دا به مجاهدی نو د امیر اطاعت کول دا ډیر مهم دي نو دا معلومون نو چې جهاد ته کله خلک برابر شو تاسو ډله برابر شو نو بیا مون چاند پکې کې چې پکې کې یو بازی کنه خالد نرایز تکبیر او زنده باد ولا خدي ماشاءالله خو بیا کله قرباني وکي پته لګيږي باز کې خالي غري ناس چې ناس هغه ولا اخر کې بیا غلي به چېونکی اځه غلا لارسي ته زما بستر دربار کو ته موږ سم نه پکار موږ ته الله ملائکه دي خبري موږ ته الله امداد ده که څوک مصر دریګم جهاد منو کنه دریګم جهاد منو ختمه خبر که څوک مصر دریګم اسلام منو کنه دریګم اسلام منو ختمه خبر سمو بتا ته صبر کو چې ولا پلان کې راغی پلان کې خپل کار کو وروړه که مصر دریګي شکر تو باسا چې تاسو په جهاد کې منو تاسو په دیانو کې شمارو تاسو په القاعده کې شمارو تاسو د امریکا په تور لیست کې راغړو خبرې بچش کې ته شکر واسه خیراتو کا غوي چپکا خلق روغچې خلکو شکر الحمدلله د مجاهدینو په لیست کې رالم د القاعده په لیست کې رالم د تحریک طالبانو په لیست کې رالم او د امارت په لیست دا غټ عزت د عزت ګوره خو سوچ په دې عزت نه پیږي نو به عزت یې کنه وزا عبدالرحمن پسپک سپک په دروندیم چی شي وزا عبدالرحمن پسپک سپکیم په دروندیم که څوک سپکی نو اسلام ورته سپک کاری موږ ورته سپک کارو که څوک دروندي خاندانی دروندي او اسلام نه خبري جهاد نه خبري د اسلام قدر نه خبري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان نه خبري د صدیق اکبر شان نه خبري د عمر فاروق شان نه خبري د امام ابو حنیفه رحمه الله شان نه خبري د امام محمد شان نه خبري د امام مسلم شان نه خبري د امام بخاری شان نه خبري د شیخ ولید محمد حسن دیوبندی رحمه الله شان نه خبري د شاه ولی الله شان نه خبري هغه بیا موږ سره درېږي چا سره درېږي نو موږ بیا موږ عزت کوي د خپل عزت مند که موږ عزت نه کوي د جماعت عزت نه کوي د مدرسې عزت نه کوي بېحایي کوي بېدیني کوي نو دا بیا سړي بچی نه ده ځکه عبدالرحمن وایي که نه چې زه عبدالرحمن په سپکو سپک په دروندیم نو که څوک بعضې کسان موږ پورې خاندي که نه کور کې خپل ځان پورې وخانده خیره نه ورته محشر میدان کې به ولاړې له خیره پوښتې خپل بیا رپېږي انشاءالله دغه د مدرسو چڼو ته به محتاج یې دا د مدرسو علماو ته به محتاج یې همدې ببرسڼو فدایانو ته ورته بیا هلته محتاج یې خبرې چا ته محتاج یې همدې چڼو ته ورته محتاج یې له خیره دا خو هغه دي خبرې چې دوی ته ملایکې وزرې غواړي چې یې غواړي دا اوس دنیا کې امتحان دی وروره چې دغسې امتحانونو کنې موږ ورته د طالبي چې کوو د الله دین لپاره کوو نو دې پورې مې خبره کوله چې دغسې امتحان پکار چې کله ډله برابره شو مجاهدین برابر شو بیا امتحان پکې امتحان به کوي چې کوم غیرتي خلک دي هغه به ساتي چې کوم بېغیرته خلک یې ورته بس وروره ځنو ختمه خبر نو دلته الله تعالی فرمایي دور تویلې ومن لم يطعمه چا چې ونه چکه دا ابو فینه مني دا د په ډله کې داخل ده الا مگر من هغه څوک اغه طرفه غرفه بيده مگر کچاره واخته یو لپه په لاس سره یو لپه وب کچاو چې په هډیر باندې چکی څنګه دوی سرسي یو کنه نو فشربوا منه الا قليلا منه ډیر په دې کې پریمانه بو چې کړي خټیو پر د زماته کې وات خټه غټه چې کړو ډیر چې کړي ډیر بو چې کړه مدراندس فلما هر کله جاوزه هو والذین آمنوا معه هر کله چې په دې لار باندې طالوت رحم الله او د ایمان والا پوری وتر په دې وبو باندې نو قالو دا چا چې ډیر وب چې کړي دوی ویلي لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت موږ باندې نن ورځ چې موږ مقابله وکړو د چا بجالوت د جالوت وجود او دغه د خر مقابله موږ نشو کوي ولی دی خو ډیرو چې ستړیو کنه انسان چې ستړی به ډیرو بنه چکی ښه نو ما خو به تاسو کوشش کوئ پښتنه مې زیاتو به چکی ښه خټه بیا پړسیږي بیا تراوی نه سې کتراو ته سترګې مړی کړه کور کې پروت خپې به غزولي لکه یو بچی زیګوالای چې وکړي لکه مثال کنه بعض مجاهدین خالد خدمت کړه بیا خبره کنه نور ته یادوم اکثریت خلک ته یادوم نسوار بیا چوري وروره او نسوار د پروت دانی به څنګه کې مردار بوي کې توګداني تاسو کتل ته مردار بوي کې نو دغه نسوار بیا چولي او توګداني به سر سریخي او تراوته بنځي نو یار دا توګداني په حساب نه ورواړي سخن مو یو وخت دا توګداني نو دې پورې مې خبره کوله
نو چې دوی ډېر اوبه وچښلې نو جهاد سستي پکې راغله نو قال دوی ویلې موږ خو جهاد نشو کوی خو چې کوم 314 کسانو څو کسانو دا مجاهدین دوی اوبه نه وچښلې او تیار تګه کیو او سړی چې تګ یې په غوسه یي که نه نو قال الذین یظنون انهم ملاقو الله وویل هغه 314 بدریانو چې د طالوت رحم الله سره دوی چې اوبه نه وچښلې تیار تګ تندې اخیستي وو که نه په غوسه مو او وږي مو نو د یو دم وویل چې موږ ورسره جنګېږو بې غیرت و او د اوبو کې تاسو کې نه موږ دنه لاړو الله اکبر نو معلومیږي چې څوک ډېر خوراکونه کوي پیسې ورسره ډېري بیا جهاد کې چیرته ولاړي الله دې موږ تاسو باندې ورحمېږي الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي ګوره چې الله رحم ونه کړي موږ تاسو باندې نو موږ تاسو ډېر زیات کمزوري ګوره نو دلته قال الذين ویل هغه کسانو یظنون انهم چې یقین کوي دوی یقین دوی د ملاق الله دوی ملاقات کې د الله تعالی سره دوی ویلې کم من فئه قلیله ډیر کرته فئه معنا ډلې قلیله وړکې غلبت غالب کیږي طاقت ورکیږي فئه کثیره په ډلې غټه باندې وړکې ډلې کم خلک خو په غټه ډلې باندې الله غالب وي سبحان الله سی ویلې کم من فئه قلیله ډیر کرته ډلې وړکې غلبت فئه کثیره باذن الله دا غالب کیږي په ډلې غټه باندې نو دا 312 کسان دغه جالوت او ټول غلي دي باذن الله د چا په امر باندې د چا په حکم باندې والله مع الصابرین او یقین الله تعالی خاص مرګه د صبر کوونکو سره ده نو دلته دوی چې ټول د بنی اسرائیل د 8000 کسان څو کسانو او یا ځنه 8000 دا خبر چا ذکر کړه تفسیر قرطبی ذکر علامه قرطبی رحم الله فرمایي د 8000 کسان دا خبر به تفسیر امام رازی ذکر کړي امام رازی وایي چې ټول وروتل جوش خروج مجاهد ته تیار شو وروتل نو امام رازی رحم الله فرمایي چې د طالوت رحم الله ورته اعلان وکړ ځوانان د ما سره پاتې شي چوس خلق تکړه او چې کار مارني د ما سره لاړ شي نو بیا 8000 کسان ورسره امام رازی رحم الله دا خبر ذکر کړي نو دوی باندې امتحان زکه وکړو د طالوت رحم الله چې کوم بوزدل خلک وکنه کدا 8000 ټول میدان ته لاړ وای او د جالوت قتل وای کیسه الته بیا تختیدلی وای چې میدان کې و تختیږي دا بیا نور باندې زور راځي کنه او چې میدان کې اخره پر جنگي بيخي تختی نه کنه په کټ نه خطای او دښمن کوم دی دښمن وای دا څه بلاګا دي اخره ته تختیږي قسم په الله زوم دا دلته ځکه وای ان الله مبتليكم بشک الله تعالی تاسو باندې امتحان ذکر کوي چې بیان القرآن دا خبره ذکر کوي چې کوم بغیرت خلک هغه پاتې او ګورځګور 8000 کسان دي 8000 کسان نو دغه ټول اکثر وبو چې کړي صرف 314 کسان پاسو کسان پاتې عبد الله ابن عباس فرمایي دا د بدر په شان دي کسان دا خبره چې 314 په دا خبره علامه الوسی پر روح المانی کې ذکر کړی دا رقم حضرت حسن بصری رحمه الله دا قول غوړه کړی یو قول پکې دا چې دا 3000 کسان پاسو پاتې 8000 نه توګه 3000 تراغله بل قول دا چې بيخي 314 کسان پاتې تفسیر کبیر په دې باندې قول کړی نو دلته دا خبره مې کوله چې دوی اخر کې د 314 کسانو ویلي چې موږ د جالوتانو سره جنګیږو او موږ نن نه تختیږو او موږ مقابله کوو ورسره نو دلته که موږ تاسو ګورو موږ تاسو تربیت وشو چې د جهاد لپاره تربیت او تیاری ډېر ضروري ده چې ضروري ده د جهاد لپاره ځان ټرین کې په دې کلي کې چې کوم فساد کیږي او په دوی سره جهاد کې په دې کلي کې د موسسو والا ښځې نه دي په دوی باندې ول پیدای کې دوی به ورسمه ډبه چې دغه کې د سر سره به سکان ورکړي سم برابر سي خبري چې به تا کول رونو د چرګي او تا کور کې به وسیږي او به خپل کور کې جهاد کې خپل کور کې خځه به وای شری پردشنه چادرې باغوځي به اجازه بنه وځي خځه اے لوري اے خوري ختمه خبر بیا چې کور کې خبرو شو لخره کور کې به نت بند کې چې بند کې نت ډرامي ټي به کور کې بندي خپل کور کې بند کې تا کور کې نټي اتا کور کې ډرامي ها نو بیا حالت چې مولوی سي خپل کور ته نه ګوره موږ ته دین متوجه کړ اول خپل ځان اسلاک شي اسلاک خپل ځان نو جهاد لپاره چې موږ تاسو یهود سره مقابله کوو نیټو سره مقابله کوو هغه نه مخکې د فامیلو کې د خلکو سره مقابله کوو چې څوک د موسسو والا دي څوک بيدینه دي اول هغه ته زارې کوو چې تاسو موږ مشران وای ای سړی بچی سي کنه کېږي ورته موږ د پیغمبر سی وارثان یو موږ د پیغمبر دین نه پریدو موږ شریعت محمدي نه پریدو موږ په لندن باندې ملانت وایو په امریکا باندې ملانت وایو دغه په ډالر ملانت وایو دغه په موسسو ملانت وایو چې څوک سره محبت کې ورزي په هغه ملانت وایو خبره ختمه شو کنه ستاسو ته نه خو که افغانستان کې اوسېږي په ملو کې اوسېږي خبر دغه د پوسي چې دغه دین ته مومنه د پیغمبر سي اتباع تلاش واچوه د اسلام سي تابعداري تلاش واچوه تر څو به دا شپ کې
کله د خېټې غلامې او کله د موسسو غلامې او کله د بل شي غلامې ولې څه خبر ده ورته بس ته ورته خوراکونه هم ډېر وکړه څښاکونه هم ډېر وکړه د دین بېعزتي ډېره زیاته وشوه د مدرسو بېعزتي وشوه د علماو بېعزتي وشوه د پټکي بېعزتي روانه ده نور ورته موږ نسو برداشت کوئ که تاسو د کافرانو انډیوالي کوئ موږ ورته د مصطفی انډیوالي کوو صلی الله علیه وسلم که تاسو د موسسو د امریکا او د کاناډا والا انډیوالي کوئ موږ ورته د سرور کائنات انډیوالي کوو د چا انډیوالي کوو موږ ورته سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره ولاړ یو ختمه خبر ولې څه خبر ده تا ته د اسلام دومره بې وارث ښکاري ته به ورته بې وارثې ته به ورته لاوارثې ته ورته ذلیل زمونږ دین ورته عزتمند ده اسلام عزتمند ده محمد صلی الله علیه وسلم عزتمند ده جماعت عزتمند ده ملا عزتمند ده فدایي عزتمند ده جهاد د خیر کار ده ختمه خبر نو دلته به ځان ټرېن کوو د خلکو سره مقابلې کوو له عریضې به او جیلونه به او زندانونه به له خیره زور او زوبه عریضې به تر څو پورې چې ژوندي یو دلته به جنګېږو له خیره ښه اول په خوله دعوت تبلیغ له خیره سمه پرې کوو انشاءالله که څنګه چا خوښه ده له خیره لاسونه چې کې سبحان الله ټول تیار وي له خیره دواړه لاسونه ماشاءالله دغسې تیار سي ګوره بېدینه خلک نو نه منو ورته بېدیني فحاشي بېحیایي بېدیني نه منو ورته موږ خپل هم نه کوو ځه امام کور مو دراسه وګوره راسه ورته مشکل نشته ختمه خبر ولې څه خبر ده د پیغمبر دومره بېعزتي کېږي د قرآن بېعزتي کېږي د اسلام بېعزتي کېږي فلسطین کې څه حالات دي دلته موږ په دې ملک کې اسلامي امارت راغلی چور خو نه ده ورته ګپ شپ خو نه ده بیا بعضې خاندي چې ګوره د حکومت به لاړ سي بیا به تاسو ته پته ولګېږي ورته چې حکومت لاړ خو موږ هم ځو که نه موږ نور څه شی کوو دنیا کې پرېږدو نور موږ هم شهیدان شو ختمه خبر خو دا ایمان دی الله موږ او تاسو ته رانصیب دا ښایسته ایمان ده ګوره او دا افغانان غیرتي دا موږ سره درېږي الحمدلله موږ سره ولاړ دي ګوره خبرې د دوی دومره ما درس برداشت کړی الحمدلله اوس په عریضو ته لاس نه ده اچولی خبرې چې عریضي وکړي او زو ته لاړ شي له خیره قومندانۍ ته لاړ شي اوقافو ته لاړ شي لکه مخکې جومات کې چې هغه و موږ ته او ګرېوان دا معاملې به پکې راځي ګوره ښه زندان نه ونه لاړ شي چېرته عریضو نه څنګه عریضي وکړه ورځه پرې ورته ختمه خبر پیغمبر باندې ولاړ یم د الله لپاره مدرسه چلوم د الله لپاره د طالبانو ګوره څوک دغه سرپل دي او څوک د کندوز دي او څوک د بغلان دي او څوک د لغمان دي او څوک د اسارک دي هغه چې طالبان راغلي دي او ته ورته اوس ما دین ته نه پرېږدې په پوره دین به موږ عمل کوو ختمه خبر ځکه موږ تاسو قانون څه ده قرآن زموږ قانون دی قرآن زموږ قانون تر مرګه پورې قانون ده ختمه خبر ته څو ورته موضوع خرابه ورته که موږ سره درېږي ټیټ ودرېږئ که نه درېږئ مخې ته به نه راځئ که مخې ته راځئ بس د یهودو په صف کې د درو ورته ختمه خبر یعنې په صف کې د درو ورته منافقانو په صف کې به ودرو ورته ختمه خبر موږ د پیغمبر په دې معنو غیرت کوو ختمه خبر پښتو در نه ګټم ختمه خبر ماشوم در نه ګټم ختمه خبر پیسو باندې سره جنګ نه کوم په ډالرو جنګ نه کوم په دین باندې در سره جنګ کوم ختمه خبر دین ته بس پک نه ګورې ورته د کفارو صفت بنه کې د پاسپورت صفت بنه کې د ډالرو صفت بنه کې د مالداري صفت بنه کې د خوراکونو صفت به ډېر نه کوي ختمه خبر بس د دې صفت به کې چې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دا رقمو د نبی اسلام اخلاق دا رقمو د نبی اسلام شکل مبارک دا رقمو د نبی اسلام اعمال دا رقمو د نبی اسلام عقاید دا رقمو د نبی اسلام عبادت دا رقمو د نبی اسلام د مولا مبارک دا رقم وا د نبی اسلام سره مبارک دا رقم وا نبی اسلام خوراک دا رقم کو صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دغه رقم ویل کېده صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر دې مارکو کې دلته جنگ کړی دا مثال دې مارکو کې دا مارکو نه مراد نه ده مارکی ویل کېږي چې کوم چې جنګونه شوي په دې غزا کې برخه اخیستې ده په دې سریه کې برخه اخیستې ده د بدر واقعې ته وګوره د احد ته وګوره د خندق ته وګوره مکه د فتح وګوره حنین وګوره تبوک وګوره یرموک غزاګانې وګوره موته غزا وګوره دا شی ورته موږ ته یادوه ختمه خبر نور ته که موږ مخکې د باب صفتونه کې بس موږ ورته به جنګ وروره ختمه خبر او د چای به پاتې که پښتون ته کور درغلم اختر مبارکي درځو خو که چای خو د انګریزانو صفت به راته نه کوي ورته د نیټو صفت به نه کوي د بلډینګ صفت به نه کوي د ګاډي صفت به نه کوي د نټ صفت به نه کوي ورته دا به وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي صدیق اکبر دا ویلي دي امام ابو حنیفه دا ویلي دي امام بخاري داسې خبره باندې ښه نه خبر خېټیان ورته ټول عمر هم خېټې سره کار ده بل کار هم نشته الله دې موږ او تاسو ته په دین باندې عمل کوو توفیق راکړي استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم